اگر که الته یو قسم د حقیقت او خیال یو امتزاج په اصطلاح خپل علمي سفر او د تاریخ سره ستاسو علاقه څنګه پیل شو؟ موږ د طالبۍ په دوران کې چې کله امریکایانو په افغانستان یرغل وکړ، تاریخ یوازې د زمانې د حوادثو بیان ته نه ویل کېږي. نړیواله سطح د تاریخ په باره کې دوه نظریې موجودې دي. یوه مادي نظریه ده، یوه دینی نظریه ده، اسلامي نظریه. زده کوونکي، محصلین او د دې برخې څوک علاقه لري هغه باید په دې باندې پوه سي. موږ له غیر دینی افکارو سره یا یغو خلکو سره څه لرو، یعنی اختلافات لرو. دغه شی په تاریخي روایت کې هم موږ او دوی څه جلا جلا لارې لرو او همداوس مروج هم دی په بشپړ ډول. دغه د اسلامي تاریخ هم په مختلفو مرحلو باندې ویشل شوی ده. په عموم کې که موږ وګورو نو موږ په اتو مرحلو باندې ویشلی شو. الحمد لله الذي قدم ما شاء بفضله وأخر ما شاء بعدله وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن زمون په دې علمي او فرهنګي خبرونه کې د یو درون او علمي شخصیت قربتوب کوو. نامتو عالم الدین، تاریخ پوه او لیکوال قاري عبدالستار سید صاحب ښه راغلاست ورته وایو او له ډېرو درناوي سره یې هرکلی کوو. قدرمن سید صاحب، تاسو څخه ښه راغلاست وایو زموږ خپرونې ته او مننه کوو چې زموږ بلنه مو ومنله. سلامت اوسئ، جزاک الله خیر. سید صاحب، که لومړی تاسو مهرباني وکړئ خپل علمي سفر او د تاریخ سره ستاسو علاقه څنګه پیل شوه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلوات وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لهر سمخ کې د کلمات ادارې قدرمنو مسؤلینو، تاسو او د دې برنامې ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل نیک تمنیات او احترامات وړاندې کوم. قدرمن انشراح صاحب، ستاسو د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې له تاریخ او خصوصا له اسلامي تاریخ سره زما علاقه یو ذوقي علاقه وه. یعنی ما په اماتور شکل په اصطلاح له دغه فن سره یو څه تعلق پیدا کړی. سره له دې چې د ابتدایي زده کړو په سلسله کې موږ په مکتب کې دغه درسونه ویلي وو، خو وروسته زموږ د طالبۍ په دوران کې چې کله امریکایانو په افغانستان یرغل وکړ، زما تعلق له جهادي ناولونو داستانونو سره پیدا سو چې اکثره په یغو جهادي داستانونو کې هم هغه د اسلام د اسلامي فتوحاتو د پرتمین دور واقعات پکې راغلي وو، د لومړنیو پیړیو بیا د لوی فاتحانو واقعات پکې وو. اگر که الته یو قسم د حقیقت او خیال یو امتزاج په اصطلاح، خو وروسته م دې ته سودا سوس په دې باره کې نوره مطالعه وکړو. نو بیا مو د اسلامي تاریخ مختلف کتابونه او مختلف پړاوونه په دې باره کې مغه څه ته مو چې لاسرسی کېده په دې باره کې مطالعه وکړه. اوس هم د دې دعوه نه کوو چې موږ په دې باره کې ډېر معلومات لرو، ځکه تاریخ خو یو ډېر پراخ علم ده. یعنی په تاریخ کې علما وایي چې تخصص څوک د ټول تاریخ تخصص نشي کولی یا متخصص نشي کېدلی. البته د تاریخ د یوې برخې په برخه کې شاید څوک یو څه معلومات ترلاسه کړي. نو دا تاسو پیرزوینه ده چې په دې باره کې په موږ اعتماد کړی ده او بحث ته م رابللي یو. سید صاحب، تاریخ د علم په ځانګړي ډول اسلامي تاریخ د ماهیت په اړه کې معلومات راکړئ. اسلامي تاریخ یعنې څه؟ اول خو د تاریخ د علم په باره کې که ووایو، تاریخ دغه لفظ د تاریخ عربي لفظ ده، د یوې نیټې لیکلو یا په نښه کولو ته تاریخ ویل کېږي لغتاً. اصطلاحاً علماء کرام چې تعریف کوي: فن يبحث فيه عن وقائع الزمان من حيث التعيين والتوقيت. هغه فن ده چې په هغه کې د زمانې له واقعاتو نه بحث کېږي سره له حیثیت د تعیین او د توقیت، یعنی چې هغه وقت او زمانه او مشخص عصر دا هم ورسره په نښه کېږي. نو دا خو هغه لغوي هغه اصطلاحي معنا ده.
اما په اوس وخت کې چې علم وده کړې ده، تاریخ یوازې د زمانې د حوادثو بیان ته نه ویل کیږي، بلکې له دې سره ډېر نور مفاهیم یو ځای شوي دي چې هغه تاریخ په خپله غېږه کې مختلف افکار، عقاید، نور فکری فرهنګي مفاهیم دا هم ورسره لیږدوي. نو د تاریخ په علم کې د انسانانو هغه ټول سرګذشت چې په تاریخي لحاظ باندې دوی ورسره مخامخ شوي دي، هغه که سیاسي پیښې دي، هغه که اقتصادي دي، هغه که اجتماعي تحولات دي، هغه که د جګړو تاریخ ده یا نور مختلف حوادث چې انسانانو په تاریخي دورو کې ورسره مخامخ شوي دي، دا ټول د تاریخ برخه ده او د تاریخ ورنه بحث کوي. اما که راسو اسلامي تاریخ ته، اسلامي تاریخ ګوري، اول که موږ اسلام د یو عقیدې، د یو دین او د یو الهي قانون په حیث باندې وپېژنو، نو خپله د هغه تاریخ هم را معلومیږي. الله تعالی چې دغه انسان پیدا کړی د یو مکلف مخلوق په حیث باندې، نو د دې لپاره یو قانون هم را لېږلی چې هغه اسلام ده. او د اسلام یوازې دغه آخري امت دین ته اسلام نه وایي، بلکې هغه برحق دین چې له اوله تر اخره پورې الله تعالی د انسانانو د رهبرۍ او د رهنمایي لپاره را لېږلی دی، د دې لپاره نوم اسلام ده. ځکه الله تعالی وایي ان الدین عند الله الاسلام. حتی د پخوانیو انبیاو د ادیانو لپاره هم اسلام اصطلاح کارول شوی ده په قرآن کریم کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما كان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلم. همداسې په نورو ځایو کې چې راځي و امرت ان اکون من المسلمین، د عیسی علیه السلام، د موسی علیه السلام، د نوح علیه السلام، د هغو هغه طریقه، د هغو د وخت دین او دوی خپله د مسلم بلل شوي دي او هغه دین اسلام بلل شوی ده. نو دغه سلسله چې له آدم علیه السلام نه را شروع ده او بیا تر اخیرین پیغمبر علیه السلام پورې، بیا د موږ تر زمانې حتی تر قیامته پورې چې دغه دین اسلام ورته ویل کیږي، د دې دین او له دې دین سره د تړلو خلکو یعنی مسلمانانو سرګذشت دا موږ اسلامي تاریخ بللی شو. او دغه اسلامي ځکه او که داسې په یو نورو الفاظو باندې ووایو، په نړیواله سطحه د تاریخ په باره کې دوه نظریې موجودې دي. یوه مادي نظریه ده، یوه دینی نظریه ده، اسلامي نظریه. مادي نظریه هغه یوازې هغه د مادي افکارو، د الحادي افکارو په اساس باندې له انساني تاریخ نه بحث کوي. هغه دا وایي په خپل فکر باندې، چون دوی په الله تعالی باور نه لري، دوی په دین باور نه لري، نو دوی یوازې هغه د خپل فکر په اساس باندې انسانانو ته یو فرضي تاریخ جوړ کړی ده چې څنګه انسان اول څنګه رامنځته سه او بیا څنګه د دوی په اصطلاح باندې تکامل وکړو، مختلفې دورې رامنځته شوې تر دې پورې چې بیا له ما قبل التاریخ دوره وه، د ډبرو عصر و، د برونزو عصر و، څه بیا تر دې پورې چې لیک ایجاد سو، مثلا بیا تاریخي دورې شروع شوې، بیا لومړنۍ پیړۍ وي، بیا مثلا لرغونې دوره وه، بیا لومړنۍ پیړۍ وي، بیا منځنۍ دوره وه، دغسې پسې راځه تر معاصر دور پورې. دا هغه مادي نظریه ده. اما د دې په مقابل کې بله نظریه چې ده هغه د تاریخ هغه دینی روایت ده چې د انسان سرګذشت بیانوي چې انسان الله تعالی څنګه پیدا کړ، بیا څنګه تر دې زمانې پورې را رسېدلی ده. د ټول سرګذشت ته اسلامي تاریخ ویل کېږي. سید صاحب، تاسو د بشري تاریخ په اړه د دینی او مادي نظریو خبره وکړه، چې دا موضوع مهرباني وکړئ لږ نور هم واضح کړئ. نو دا ډېره اساسي موضوع ده، خصوصا د موږ د تاریخ د برخې زده کوونکي، محصلین او د دې برخې هر څوک علاقه لري، هغه باید په دې باندې پوه شي چې لکه څنګه چې د ژوند په نورو ابعادو کې موږ له غیر دیني افکارو سره یا له یغو خلکو سره څه هغه لرو، یعنی اختلافات لرو، دغسې په تاریخي روایت کې هم موږ او دوی څه جلا جلا لارې لرو. مثلا لکه مخکې چې ما اجمالي اشاره ورته وکړه، اصلا د انسان د سرګذشت په باره کې یو بنیادي اختلاف د موږ له دوی سره موجود ده، یا د دوی، ځکه دوی خو په الله تعالی باور نه لري، د الله تعالی په تخلیق او د انسان په خلقت په دې باندې باور نه لري. دوی جهان ته فقط له مادي نظره ګوري،
نو هر څه په خپل مادي مفکوره باندې تعبیروي. یعنی دوی دا وایي چې بس دغه جهان له پخوانه دغه ماده وه او بیا په دې ماده کې د دوی په اصطلاح باندې په دې کې حیات پیدا سو، بیا دغه تکامل یې وکړ، مثلا بیا یو ساده حیوانات پیدا سو، بیا په هغې کې بل تکامل د دوی د ډاروین د نظریې په اساس باندې راغی چې مثلا له هغه نه انسان جوړ سو. د انسان تاریخ له دغه تکامل نه دوی را شروع کوي او دا هغه مادي نظریه ده. اما موږ د انسان تاریخ له تخلیق نه را شروع کوو، ځکه الله تعالی فرمایي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. الله تعالی د آدم علیه السلام لپاره د خلقه ټکی کارولی ده. او خلق څه ته ویل کېږي؟ خلق دې ته ویل کېږي چې یو شی له عدم نه وجود ته راشي، یعنی یو شی موجود شي، پیدا شي، نوی ایجاد شي. نو الله تعالی د دنیا او دغه آدم علیه السلام دا تخلیقا پیدا کړي دي. نو له هغه زمانې نه چې دغه د انسان تاریخ را شروع کېږي چې اول انسان آدم علیه السلام الله تعالی دی له خاورو نه پیدا کړ او بیا په دې کې روح واچاو او بیا ده ته عقل ورکړی و، ده ته رشد ورکړی و، تر دې پورې چې بیا دی الله تعالی آدم علیه السلام او حضرت حوا دا جنت ته داخل کړه. بیا په جنت کې ور جنت نه بیا راولېږل مځکې ته، بیا په مځکه کې دی مستقر شو، بیا له دوی نه انسانان پیدا شو، تر دې پورې چې نسل په نسل باندې پسې زیات شو، تر دا اوسه پورې دا د انسانانو سلسله شروع ده. دا د تاریخ هغه دیني نظریه ده چې موږ په هغه باندې ایمان لرو او په دې باندې باور لرو. اما که موږ ته چې دا اوس هم په نړیواله سطحه باندې په د تاریخ هغه کتابونه وګورو یا په هغه نوټونه چې تدریسیږي په پوهنتونونو کې او په تعلیمي ادارو کې، په دې کې دغه نظریې ته ډېر اعتنا نه کېږي، ځکه موږ وینو چې په دنیا باندې هغه سیکولر بېدینه نظریه حاکمیت کوي. هغه د ژوند په ټولو ابعادو کې، هغه که په سیاسي برخه کې ده، هغه که په تعلیمي او تحصیلي برخه کې ده، که په نورو برخه کې ده. نو د دې تاثیرات په تعلیمي سلسله کې هم معلومیږي. په تعلیمي او تحصیلي ادارو کې دغه بحث نه کېږي چې اول انسان چې و هغه آدم علیه السلام او دا ټول مخلوقات له هغه نه الله تعالی دا ټول انسانان د هغه نسل نه الله تعالی پیدا کړي. هلته هغه د تاریخ هغه مادي نظریه تر ډېره حده پورې تدریسیږي او خلکو ته القا کېږي چې مثلا انسان اول څنګه د جهالت او د په غارونو کې یا مثلا ګونګ ژوند یې لاره چې کوم فهم یې نه درلود، ماغزه یې ډېر کم و، بیا وروسته یې تکامل وکړو، مثلا په خبرو باندې راغی، بیا ډېره وخته پورې دی اس یو ځنګلي ژوند یې لار له علم او له خط او له لیکلو له دې شي سره تعلق نه و، تر دې پورې چې خط ایجاد کړ. اما موږ وینو چې الله تعالی اول انسان د آدم علیه السلام په باره کې وایي وعلم آدم الاسماء كلها. الله تعالی آدم علیه السلام ته د ټولو اسماء او د اشیاء او د نومونو علم ورکړی و. نو آدم علیه السلام چې اولین انسان ده هغه یو عالم، یو پوه، یو عاقل، یو رشید انسان و. داسې نه و لکه څنګه چې د مادي نظریه ول فکر کوي چې لومړني انسانان چې هغه په هېڅ نه پوهېده، هغه له عقلي زاویې له عقلي نظره ډېر وروسته پاتې، ډېر ضعیف او ډېر کمزوري و. نو دا یو اساسي فرق ده د تاریخ د مبدا په باره کې چې تاریخ څنګه را شروع کېږي. په دې باره کې هغه مادي نظریه چې ده هغه تر ډېره حده پورې داسې له ځانه جوړ شوي تعبیرات دي. اما دیني نظریه چې هغه په قرآن کریم کې په احادیثو کې له هغه نه یادونه شوې ده، نو دا موږ تاسې په هغه باندې ایمان لرو او دا ډېره مهمه ده چې دا باید د موږ ځوانانو ته، د موږ محصلینو ته دا ورسول چې هغه په دې باندې پوه شي تر څو له خپلو معتقداتو سره سم دوی خپل تاریخي روایت وپېژني. سید صاحب، نو آیا تاسو د بشري تاریخ په اړه هغه نظریه چې تاسو مادي نظریه بولئ او همداوس مروج هم دی په بشپړ ډول ردوئ؟ د بشري تاریخ په باره کې مادي نظریه یو هغه د مبدا په لحاظ سره ده، یعنی د تاریخ د پیلامې یا د پیل په لحاظ سره هغه کاملا باید رد شي، هغه مردوده ده، ځکه هغه د موږ له دیني اساساتو، د موږ له دیني معتقدات سره اړخ نه لګوي. مثلا دوی د بشري تاریخ په باره کې چې مځکه څنګه جوړه سوه، انسان څنګه جوړ سو، کاملا الهادي نظریات لري. د انسان په باره کې، د مځکې په باره کې دا وایي چې مثلا دغه ټول هغه اسې د یو تصادف په باره کې رامنځته شوي دی، یو تکاملي بهیر لري. اما الله تعالی موږ ته په قرآن کریم کې صراحتا وایي قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين
خلق الارض، الله تعالی مځکه پیدا کړه په یومین په 2 ورځو کې. او همداسې د انسان د خلقت په باره کې هم الله تعالی د تخلیق خبره کوي چې الله تعالی انسان پیدا کړ، آدم علیه السلام له عدم نه وجود ته راوړ. همداسې د ډیرو د دې په باره کې چې انسان اولنی انسانان چې وو هغه څنګه وو، د عقل او د پوهې او د علم له نظره په دې باره کې موږ هغه مادي نظریه کاملا مردوده بولو، غیر منطقي او د اسلام له روح او د هغه دیني روایت سره په ټکر کې ده. اما وروسته چې کله د انسان هغه مختلف تاریخي دورې راځي، مثلا د تاریخ مادي نظریه کې چې وروسته کوم پړاوونه راځي چې مثلا تاریخي واقعات راغلي دي یا تمدنونه راغلي دي، یا مثلا په یو وخت کې انسانانو له ډبرو نه استفاده کړې ده، په یو وخت کې له برونز او له اوسپنې نه هم استفاده کړې ده، په یو وخت کې مثلا په مختلفو ځایونو کې هغه اوس تاریخي آثار چې پیدا کیږي د لومړنیو تمدنونو آثار رامنځته کیږي، نو دا په دې کې دا د هغه وړ نه دي، یعنی دا موږ ورسره منو چې بالکل دا کېدلی شي واقع سوي دي وي. اما د تاریخ د مبدا په باره کې دیني نظریه او مادي نظریه دا کاملا یو بل سره په ټکر کې دي، او مادي نظریه چې دا هغه مردوده ده، په هغه باندې باید څوک باور ونه کړي، او موږ په خپل دینی نظریه باندې چې قرآن کریم موږ ته هغه بیان کړی د احادیثو نه معلومیږي، نو په هغه باندې باور لرو، په هغه باندې عقیده لرو. ځکه د قرآن کریم د آیاتو یوه لویه برخه هغه د انسانانو د سرګذشت په دې باره کې د پخوانیو اقوام حالات بیان کړي دي. د انسان د لومړني انسان د پیدایښت داستان په ډېر تفصیل بیان شوی په قرآن کریم کې، د آدم علیه السلام د پیدایښت داستان په ډېر تفصیل بیان شوی ده. نو ځکه د تاریخ د مبدا په باره کې موږ هغه مادي نظریه چې ده هغه مردوده بولو. بلې سید صاحب، د تاریخ په اړه مادي نظریه بېلابېل پړاوونه لري. د بېلګې په توګه موږ ما قبل التاریخ او تاریخي دور اصطلاحات لرو. اسلامي تاریخ په کومو مرحلو ویشل کیږي که معلومات راکړئ؟ بلې لکه تاسو وویلې، لکه دا اوس مروج د موږ تاسې په حتی د نړۍ په سطحه په تحصیلي دورو کې لکه ما چې وویلې چې هغه حاکمه نظریه چې داسې مروجه ده او ډېره ویل کېږي، هغه دغه مادي نظریه ده چې تاریخ په 2 دورو ویشي، ما قبل التاریخ دوره او تاریخ وړاندې دوره او تاریخي دوره. بیا ما قبل التاریخ هم په مختلفو دورو ویشي، او ما بعد التاریخ یا تاریخي دوره هم په مختلفو دورو ویشي. همداسې دغه د اسلامي تاریخ هم په مختلفو مرحلو باندې ویشل شوی ده. په عموم کې که موږ وګورو نو موږ په 8 مرحلو باندې ویشلی شو. لومړنۍ مرحله مثلا که زه په اختصار سره ووایم، هغه د انساني تاریخ مبدا یا پیل ده، یعنی هغه چې د انسان تاریخ څنګه شروع شو، لومړنی انسان څنګه پیدا شو، الله تعالی اول څه پیدا کړ، بیا څه، نو دا سلسله ده. ورپسې دوهمه مرحله چې ده هغه پخواني انبیا او امتونه دي، یعنی له اسلام نه مخته چې کوم انبیا تیر شوي دي، آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، ادریس علیه السلام، مثلا ابراهیم علیه السلام، دا د انبیا او سلسله چې په قرآن کریم کې د ځینو نمونه هم ذکر شوي دي، سره له دې چې د ټولو انبیاو تعداد ډېر زیات په ځینو احادیثو کې 1,40,000 شاوخوا بلل شوي دي، او په قرآن کریم کې تقریبا د 25 انبیاو نمونه ذکر دي. نو دوهمه مرحله د پخواني انبیا او امتونه دي. دریمه مرحله د اسلامي تاریخ هغه د آخري نبوت مرحله ده، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له میلاد مبارکه بیا تر رحلت پورې دغه 3 کلنه مرحله دا د اسلامي تاریخ هغه دریمه مرحله ده، چې دا هم ډیره مهمه ده چې په دې باندې باید موږ ځانونه پوه کړو، ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عملي ژوند هغه جریان پکې بیانېږي. او 4مه مرحله هغه د خلافت راشده مرحله ده. د اسلام د 4 لویو خلفاو، ابو بکر صدیق رضی الله عنه، عمر فاروق رضی الله عنه، عثمان ابن عفان رضی الله عنه، او علی رضی الله عنه، د دغو 4 خلفاو هغه 10 کلنه دوره دا د اسلامي تاریخ 4مه دوره ده. ورپسې 5مه دوره د اموي دولت یا اموي خلافت دوره ده چې له 40 هجري نه یا 40 هجري نه شروع کیږي تر 122 هجري پورې.
او له هغه وروسته بیا ورپسې د عباسي دولت یا عباسي خلافت دوره ده چې له 132 هجري نه شروع کېږي تر 650 هجري پورې. بیا د عثمانیانو له سقوط وروسته چې د چنګیز د یرغل یا د مغولو د تهاجم په نتیجه کې عباسي خلافت ونړېده، نو بیا له دې وروسته دوره چې دا د عثماني خلافت دوره بولي چې دا اومه مرحله بلل کېږي د اسلامي تاریخ. له 650 هجري نه بیا تر 1342 هجري کال پورې. په 1342 هجري کال کې د لومړنۍ نړیوالې جګړې په نتیجه کې چې کله عثماني خلافت ونړېده او په دې سره مسلمانانو هغه وروستی خلافت له لاسه ورکړ، نو دغه هغه اتمه مرحله شروع کېږي چې تر اوسه پورې جریان لري چې له خلافت وروسته د مسلمانانو تاریخ موږ ورته وایو. نو په دې حساب باندې اسلامي تاریخ موږ په دغو اتو مراحلو باندې ویشلی شو چې هر یو بیا خپل تفصیل لري او اوږده جریانات دي پکې او مفصل بحثونه دي. قدرمن سید صاحب، ستاسو له ژورو علمي او ارزښتناکو خبرو څخه یوه نړۍ مننه کوو. درنو لیدونکو، ستاسو د پاملرنې او ملتیا څخه د زړه له کومې نه مننه کوو. د قدروړ شخصیت وتلی لیکوال او د اسلامي تاریخ متخصص عبدالستار سید صاحب له خبرو نه هیله لرو چې ستاسو ذهنونه یې روښانه کړي وي. زموږ ځانګړې خپرونه د اسلامي تاریخ پیژندنه لومړی پړاو پای ته رسیږي. تر بلې لیدنې پورې الله مو مل شه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.